صل على محمد عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب مرشدنا و سیدنا حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتہم و فیوزاتہم العالیہ نور و جید علماء کرامو زمونږ استاسو دا مجلس په اعتبار د متعلق سره ډیر عظیم مجلس ته تعلق او نسبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده بختور او مبارک خلق یی چنن د الله د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبان و عاشقان و مینوال و صف کې الله ودرولی الله جل جلاله مو دغه محبت قبول کا سمر ملګرو چې منډه پکې وهلې دا مالی او جانی تکالیف برداشت کړې دي د دې په عوض کې دی الله دنیا کې د مدینه منورې دیدار ورته الله نصیب کی حشر کې مو دی الله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په پاکو لاسونو په حوض کوثر سیراب کی معززو د مجلس اخیری او اختتامی خبری دی مخکمو د علماؤنا قیمتی خبری د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم د کمالات متعلق واوریدی زبم د رسول الله مبارک د روح مبارک د خوشالی دلو د پاره یو لنډه خبره درته وکم نور د الله د محبوب کمالات دا زمنګ په وس کې ندي چې بیان کوم معززو د رسول الله مبارک خادم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مدرسې خصوصی شاگرد هغه صحابی چې رسول الله مبارک نے ډیر احادیث روایت کړی دي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه یو قیمتي خبره کړې ده هغه قسم کوي والله ما رأيت شيئا احسن من رسول الله وی زما د خدای په ذات قسمی ما داسې موجود شے کائناتو کې میں
چې وجود ته راغلی د رسول الله مبارک نه ښایسته نه دی لیدلی. د صحابي خبره کلکئ او بیا چې قسم هم وکړي نو د تمامو دروغو او د توریو ازاله پکې وشوه. یو روایت کې وایي دومره ښایسته و کأن الشمس تجری فی وجهه، تا به وی چې دا لمر د رسول الله مبارک په دې مخ مبارک کې ګرځي را ګرځي. یو روایت کې دا دی چې مدینه منورې په کوڅو کې به ګرځېده، لیدونکي عطا به ګمان کو چې لمر روان دی. رسول الله مبارک تشبیه د لمر سره ورکړې ده. د لمر رڼا نه پټېږي. اوس خو ملګري لګیا دي او لمر په ګوته پټای. مخکې به خلق وی لمر په ګوته نه پټېږي. که یو سړی لګیا وي او لمر ته ګوته نیسي چې دا به پټه کم، زما دې ملګري ته به دا لمر ښکاره نشي، زما دې کلیوال ته به ښکاره نشي، زما قومي ته به ښکاره نشي، او لګیا دی ګوتې ورته نیولې ده. دې سړي ته خلق قمقل وایي. اوس ملګري لګیا دي لمر په ګوته پټای چې دې میاشت کې تاسو د الله د پیغمبر صفات بیانوي، دا مخ کار نه دی، دا بدعت ته او مخکې زمانه کې نو. زمو د الله بنده لمر په ګوته نه پټېږي، څومره چې مخالفت کې دومره بخکاره کېږي. صحابي ورته لمر ویلی دي او ته لګیا یې پټی نو چیرته پټېږي؟ دغه طرف ته نه ځمه. نه رسول الله مبارک دې ته ضرورت لري، موږ ورته ضرورت لرو. مجلس ته موږ او تاسو ضرورت لرو. موږ د رسول الله مبارک محبت ته ضرورت لرو. یو عالم دی علامه زرهونی ورته وایي، دی وی بعض علماو به راته وي چې مولود شریف مه کوه، او بعض راته وي چې کوه. استخاره مې وکړه، خوب کې مې رسول الله مبارک ولیده صلی الله علیه وسلم. ما ورته وی قربان ما تقول فی المیلاد، مولود شریف بارک تاسو سره آیا ده. وما یقول الفقهاء، فقها چې کومې خبرې کوي نو دا صحیح دي که غلطی دي؟ وی رسول الله مبارک راته مسکی شه، راته وایي من فرح بنا فرحنا به. څوک چې په موږ خوشحاله کېږي موږ پې خوشحاله کېږو. ابوبکر عجار یو عالم دی، دی وی رسول الله مبارک مې ولیده بیده قضیب، لاس کې لخته نیولې ده. راته وی لأضربنک یا ابا بکر، ابوبکر وهم بدی. ما ورته وی ولی قربان؟ و ان ترکت المیلاد، کدا مجلس ته پریخ. فرمای د دې خوبم شل کاله کېږي بیا ما نه دی پریخه. رسول الله مبارک لمر دی او لمر کې یو قانون دی. ګوره لمر چې سار راخیږي رڼا یې 2 ساعته 2.5 ساعته مخکې صبح صادق کې ښکاري. لمر به راخیږي باد کې،
خورانای په کنارو د اسمان کې مخکې ښکاري. ابو هریره صاحب رسول الله مبارک ته لمر ویلی دی، نو د دې رڼا مخکې راختلې ده. رسول الله مبارک د مخ رڼا د لمر د رڼا نه څو چنده زیاته ده. د لمر رڼا 2 ساعته مخکې ښکاره کېږي، د رسول الله مبارک د مخ رڼا ازل کې ښکاره وه. زمونږ د دې طالبانو د درس یو کتاب دی، هغې ته شرح جامی وایي. د هغې یو شرح ده العقد النامی ورته وایي. په هغې کې یوه خبره لیکلې ده، وی عالم ارواح کې چې الله روحونه راجمع کړه او الله ترېنه پوښتنه کوله، الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم؟ وی مخکې د پوښتنې نه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روح مبارک پورته شو او دا روحونه راجمع کړه او تقریر یې ورته وکړه. ای د الله بندگانو، نن به درنه الله پوښتنه کوي زه ستاسو رب یم که نه یمه، نو تاسو به څه جواب ورکوئ؟ وی روحونو ورته وی څه جواب به ورکو؟ وی تاسو به ورته وایئ بلا. یا الله ولې نه یو ټکي سره به جواب ورکوئ؟ وی دوی جواب زده کو چې الله ترېنه پوښتنه وکړه، دوی ورته یکدم جواب ورکه بلا. یا الله ولې نه راضی به بات کې، لیکن د رڼا اظهار عالم ارواح کی کیږي. حضرت آدم علیہ السلام جنت ته لاړ، جنت کې د غنم دانه وخوړه، ځمکې ته راکوز شو، 100 کاله وژړل. 100 کاله بعد دعا کوي، یا الله د آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم په خاطر میں معاف کا. اللہ ورته فرمایل معاف میکړي، خدا راته ووایا چې آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلومات درته څنګه وشو. آدم علیہ السلام فرمایل یا اللہ یا رب لما خلقتنی بیدک، چې کله دې زه په خپل قدرت پیدا کړم، ونفخت فی من روحک، زما بدن کې دې د خپل طرف نه روح واچو او سترګې مې وغړولې، رفعت رأسی، سر مې پورته که، فرأیت علی قوائم العرش، د عرش په پایو مې ولیده لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فقلت فی نفسی، ما زړه کې وی انک لم تزف الى اسمک الا احب الخلق الیک، ما وی تخپل نوم سره نه یوځای کې مګر هغه څوک چې تا ته ډېر ګراني. الله ورته فرمیل و آدم علیه السلام، دا خو تا زما د پیغمبر نوم د ځان متعلق مخکې کوم، که د ټولو اسمانونو د ځمکو متعلق دی مخکې کړی وی، ما به ستا شفارس د هغوی متعلق هم منلی وی. دا داسې لمر دی هلته رڼا ښکاري. حضرت نوح علیہ السلام بدائع الظهور، دا د تقریر یو کتاب دی، ناشنا کتاب دی، علماء لیدلی. هغه لیکلی دی حضرت نوح علیہ السلام چې کله خپل ملګري کشتۍ کې سواره کړه، طوفان راغی، الله ورته وفرمایل
د کشتۍ په څلورو طرفونو کې عین ولیکا. نوح علیہ السلام سوال وکړ یا الله د عین څه مقصد؟ وی دا زما پیغمبر اخیری را روان دی، داغه به څلور ملګري خلفای د هر خلیفه ملګری په نوم کې عین راځي. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نم مبارک عبداللہ دے، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تداغه د ملګرو نمونو په سر کې عین راځي، ته څلور عینونه ولیکا. ستا د کشتۍ ته به الله نجات، زه نجات د هغوی د نمونو په برکت ورکوم. دیو جنا علامہ واقدی صاحب کتاب لکل ہے فتوح الشام. امام ذهبی وائی وی واقدی چی پا حدیثو کی راشی ضعیف دے ومع ذالک لا یستغنا عنہ فی التاریخ، کہ تاریخ کی راشی بیا قوی دے. فتوح الشام دا تاریخ کتاب دے، اگے کی دا حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا قول مبارک ذکر کرے. رسول اللہ مبارک د شپې را پورته شو، منځ باندې ودرېده، پښې مبارکې وپړسېدې، ګیره مبارکې د اوښکو نه لمده شوه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته فرمائی، ورته وی ودا الله پیغمبره ځان دومره ولې ستړی کې؟ الله مخکینی او تیر شوي ګناهونه درته معاف کړي دي. اے دا الله پیغمبره، حضرت نوح علیہ السلام کشتی تا الله نجات ستا په خاطر ورکړو، ابراہیم علیہ السلام ته د اور نه نجات ستا په خاطر ورکړو، یوسف علیہ السلام ته نجات په کوی کې ستا په خاطر ورکړو، موسی علیہ السلام ته الله مړی ستا په خاطر ژوندي کړیو، عیسی علیہ السلام ته الله معجزه ستا په خاطر ورکړې وه، ته ولې دومره تکلیف کوې؟ دا امام واقدی سے فتوح الشام کے وائے. نو دا بدای او ظهور دا خبر تایید دا پا قول دا حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشتا. راضی بات کی تذکرہ مخ کے روانہ دا موسیٰ علیہ السلام او خضر علیہ السلام قسم اور عیدل دا انتاکی کلی تلاړ، هغوی ته وی ډوډۍ راکې وږي یو، وی زه خپل کار کوئ موږ ډوډۍ نشو درکولی. قرآن کریم قصه کوي فابوا ان یضیفوهما، دوی انکار وکړه چې د دواړو ته میلمستیا وکړي. رسول الله مبارک زمانہ کې دغه کلیوال راغلی و انتاکی والا. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وی منگ با یو قافله د اوخانو بارونه به درته د سرو زرو نه ډک کو، خو یو کار وکړه. قرآن کریم کې زمونږ مذمت بیان شوی، دغه بی سره یو ټکی یو ځای کا، فابو بی یو ټکی د یو ور سره بل ولیکا او دا دواړه ټکي پورته کا، معنی به شي فاتوا ان یضیفوهما. دا د کلی خلق راغلو ورته وی صاحب زمونږ میلمستیا قبوله کوي، نو د فابو نه فاتو جوړ کا. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وی د خدای پاک خبره درته بدله کم، د دنیا په پیسو باندې د الله خبرې نه بدلیږي. څنګه چې قرآن کریم ستاسو مذمت کړي دا به قیامت پورې باقي. ډوډۍ ورنکړه خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته. موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام د کلی نه چې راووتل ته دیوال لاندې خوره کړې وه غورځېده. خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وفرمیل دا دیوال به جوړو.
یو قول دا دی چې دا دیوالې معجزتن جوړ کوي نیو داسې. یو قول دا دی نه دیوالې وغورځو ویس پړو. امام برویسوی رحمه الله تفسیر لیکلی روح البیان ورته وایي، هغې کې دا خبره ده چې کله اوس پړو په هغې کې یوه تخته راووته، تخته کې اته خبرې لیکلی شوې وې. یوه خبره پکې دا وه لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله مبارک یو لمر دی، راضی به بات کې لیکن رڼای مخ کې راځي. بیگا میں یو د سیرت کتاب کته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نیکه دی کعب ابن لؤا. وی په عربو کې حرم شریف سره خواته یو ځای جوړ کړو د کلیوالو د ودونو د پاره د مجلسونو د پاره او یو د جمعې په ورځ باندې راجمع کړو، یو تقریر ورته وکړ. ورته وی اے اهل عربو، لمر ورځ خپل ټول حقیقتونه ښکاره کړي دي، هر شی درته ښکاره کوي، شپه هر شی پټوي. اسمان درته الله پاک یو چتر او صاحبان جوړ کړی، ځمکه درته فرش جوړه کړې ده، سترګې الله درته لګولې دي، هر شی درته ښکاره کړي، غوږونه غاږونه ښکاره کوي، پښې مو سفرونه کوي، عجیبات د الله ګورئ، د زړونو پرده خلاصه کوي، د غوږونو پرده خلاصه کوي. یوه قیمتي خبره درته کوم، دې مکه مکرمه کې به الله اخیری پیغمبر لیږي او ستاسو د جنس نه به ګورئ اخلاق بدل کوي چې دې پیغمبر باندې مو عیب ونه لګیږي، خبرې بدلې کوي، نظرونه بدل کوي، کردار بدل کوي چې اخیری پیغمبر به الله درکوي ستاسو د جنس نه به دې مکه مکرمه کې به چې سبا څوک د هغه په نسب عیب ونه لګوي. او که زه الله ژوندی وساتلم او د سترګو د غوږونو خاوند ومه، د هغه په ډله کې به زه ډېر په جلتۍ او په تلوار او تیزۍ سره شاملیږم. ګورئ بېادبي ونه کوي د هغه نسب. دا د کعب ابن لؤا تقریر دی اهل مکه ته. راضی بابات کې 100 کاله مخکې کعب ابن لؤا صاحب تقریر کوي. علما وایي د جمعې د ورځې نوم مخکې عروبه و. کعب صاحب چې دا تقریر وکړ په دغه ورځ باندې خلکو ته دومره مزه ورکړه چې د عروبه نوم بدل شو په جمعې باندې بدل کړ، نوم بدل شو. بیا ورته وی هر جمعه به راته تقریر کوي. علما د سیرت وایي د رسول الله مبارک د راتګ نه مخکې هر زمانه کې د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم د ظهور او د الله د پیغمبر د بعثت خبرې چلیدې. لکه اوس چې د مهدي علیه السلام یا د عیسی علیه السلام خبرې کیږي، دا به راځي. داسې د رسول الله مبارک په هر زمانه کې به د هغه تذکره کېدله. عیسی علیه السلام سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد، علامہ یوسف صالحی شامی رحمہ اللہ فرمائے وی عیسیٰ علیہ السلام یو تقریر وکړ، داسې تقریر یې وکړ چې خلک یې وجړول او ډېر یې متاثره کړه. یو سړی پکې راپورته شو، ورته وی یا عیسی علیه السلام څومره بختوره مور دې ده چې ستا غوندې بچی وزېږو. عیسی علیہ السلام ورته وی د الله بنده زما مور دومره بختوره نه ده، بختوره هغه مور ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به زېږی. بختور هغه پلار دی چې د آخري پیغمبر به پلاري، هغه بختور دی.
هغه وخت کې د رسول الله مبارک تذکره شروع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه مبارک هاشم صاحب دا په تجارتی سفر روم ته تلو د روم بادشاہ چې ورته وکته مخکې د آخري پیغمبر نور ولید ورته وی وا هاشم صاحب زما د الله په ذات قسمی ما ته الله یو لور را کړی ده دومره ښایسته ده رومیان اسم ښایسته دي خو په روم کې د دې مثل نشته زه څوک نشم پیدا کولی چې د دې خپلې لور دپاره منتخب کم خو نن زه تا ته در کومه علما د سیرت وایي د هاشم صاحب په دې وچولي کې د رسول الله مبارک نور لیده کاهنانو ورته وی کمال دې سړي کې دی هاشم صاحب ورته وی نه من خپل پلار منی کړیو بغیر د عربو نه بل ځای کې واده نه کوئ چې د الله د پیغمبر د دې نور بیا د بیو نشي هاشم صاحب په هغه سفر کې بیا راغی یثرب ته مدینې منورې ته اول ته یو پاک خاندان کې یو سړی عامر ابن حمیر نومو د هغه د خاندان خبره چې واورېده د عزت خبره واورېده هاشم صاحب ته مطالبه وکړه ما ته لور راکا هغه چې وکته سړی ډېر عجیبه و فورا یې ورته وویلې زه تا ته لور در کوم عامر ابن حمیر ورته خپله لور ورکړه نوم یې دی معانا هغه د هاشم صاحب بیبي شوه هغه په نکاح باندې واغسته یو روایت کې دی نوم یې دی سلما سلما یې ورته په نکاح باندې ورکړه بهرحال رسول الله مبارک د راتګ نه مخکې د الله د نبی تذکری او رڼاګانې د مخ مبارک مخکې وي راځي به بعد کې داسې د رسول الله مبارک والد صاحب واقعات د نیکه مبارک واقعات غرض مې دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حسین پیغمبر دی د سره مینه کول د سره محبت کول دا زمونږ او ستاسو د ایمان حصہ ده بختور او مبارک خلک یی چې الله په دې صف کې راوستلی یی دې دور الفتن کې قسمه قسم عباراتو باندې قسمه قسم چلونو باندې خلک کوشش کوي چې د الله د محبوب نه لري کی الله مونږ او تاسو ساتلیو الله مو وساته الله دا مجلس مبارک وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین د اسمان خلقو راشدرشا ورسره درلوده چای واچوي د اسمان خلقو راشدرشا ورسره درلوده له دغه کور سره لوی خدای هم رابطه درلوده دې کورنۍ د زړه قلم په خاص عام درلودو دې کورنۍ